ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن. ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لو فرض بولا، زده کړه د اسلام لو فرض بولا، نور کړه د تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم. را به شو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. السلام علیکم. سلامات امید شوي د پاکستان مولوي عبدل فهیم ته ورسېږي. ما د محترم الحاج مولوي صاحب څخه دا پوښتنه ده که چیرې یو سړی پر لمانځه ولاړې په جماعت کې په اول صف کې 2 رکعته وکړه، 2 رکعته بعد 10 روپیا څو چې زه اودس نه لرم، نو اوس که چیرې دی مخ کې نو په اودس نه لري بیا اودس ته خو د ده لمونځ نه پرې کېده. ډیره مننه وروره ستاسو د پیغام نه. طهارت او پاکي د مانځه دپاره شرط دی، نو تر څو چې پاکي نه اوسیږي هلته مونځ نه کیږي. که د صف پر منځ کې چې اول صف دی چې 2 رکعته شوي دي، تاسو ته یاد شو چې ما زه په مانځه باندې بې اودسه ولاړ یم، که لاره د وتلو وي نو بهتره خبره ده چې د هغه صف نه راووځي او اودس وکړي، بیا لاړ شي مونځ وکړي. او که لار د وتلو نه وي سلام دې وګرځئ، په خپل ځای کې دې کښېني تر څو چې خلک د مانځه نه فارغ شي او دا د جومات نه راوځي، بیا د خپل مونځ د سره وکړي. ځکه اودس او طهارت دا د مانځه دپاره شرط دی. مونځ مشروط دی، مشروط بې شرطه کله هم نه پیدا کیږي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، زه حاجي داود د هلمند د ولایتو په خبره سره کوم. ما د یو سړي سره چې دوکاندار و زم تور معاش ورکړی وه په موده د 6 میاشتو په 400 روپۍ. ما وخت چې پرسلو 2 روپۍ نه درلودې، معاش یې درلود، له ماتې وه چې 5 روپۍ در بازار نرسه ګران، دغه معاش یې رانیسه، دغه معاش یې خپله غاړه وسه په وباسه، زه خوشحاله کېږم. نه حاجي صاحب 5 روپۍ ګران ویلي دي که 15 روپۍ ارزانه ویلي، 15 روپۍ ګران وي خو بیا هم تا ته تاوان دی. نو چې تا هغه ته معاش ورکړي ول او کومه نیټه چې تاسو ټاکلې وه په هغه وخت کې دې تا ته پیسې هم درنه کړي او پیسې هم ورسره نشته، خو هغه سره په خپل دوکان کې جنس شته، د ستا د پیسو په بدل کې هغه تا ته جنس درکوي، یا 15 روپۍ ارزانه یا 15 روپۍ ګرانه چې ظلم نه وي، په دې کې څه باک نشته دی، هیڅ مشکل نشته چې هغه ستاسو مشکل حل شي. بل پیغام وورو. مولوي صاحب سلام علیکم. زه عبدالتواب د هلمند ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. څنګه مې دغه ورځ زه هر قرآن شریف تلاوت کوم. د سجدې تلاوت سجدې آیات وایم. د سجدې تلاوت څنګه کېږي؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ په کور کې د مچان دي، زموږ د مچان خو په دې دا اوس ګناه لري که یا سجدې تلاوت چې کله تاسو د الله رب العزت کلام لولئ او سجدې تلاوت یعنی د سجدې تلاوت آیت ولولئ، نو سجدې تلاوت په تاسو باندې واجب ده باید چې هغه ادا کړئ. که په هغه وخت کې تاسو ادا نه کړه، په بل وخت کې هم کولی شئ چې ادا یې کړئ. او داسو هم کیدی شي چې تاسو قرآن کریم د سر نه تر پایه پورې ټول ولولئ او په آخر کې یو ځایي 14 سجدې تاسې وکړئ. راته ښکاري د دې مچانو نه ټول په هر ځای کې په عذاب دي، موږ هم ترې په عذاب یو، نه په کور کې نه په جماعت کې، انشاءالله په دفتر کې نشته راته ښکاري. نو کولی شئ چې په هرې طریقه باندې تاسو ورک کړئ، څه مشکل نشته، دا مضر شی دی. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. زه عبدالباري تنهامه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. مولوي صاحب تاسو ته سلامونه او ستاسو همکارانو سلامونه وایم. زه په نه لرم خدای دې وکړي چې تاسو جواب راکړي. په دې ډول ده چې د کار په کالو کې لمونځ څنګه دی؟ والسلام. وعلیکم السلام. مونځ الله رب العزت سره راز و نیاز دی. په دې مسئله باندې زه څو واره غږېدلی یم، خو بیا مې هم د پیغام راواخیست. مونځ
د الله رب العزت سره راز و نیاز دی، الله رب العزت سره خبرې کول دي. حتی زمونږ علماو دا لیکلي دي که څوک قسم وخوري چې زه به الله سره خبرې کوم، هغه اودس وکړي راشي په جومات کې 2 رکعته مونځ وکړي، نو دا په خپل قسم کې نه حانسیږي. نو خپل رب سره چې خبرې کوئ، خپل رب سره د خپل راز او نیاز شریکوئ، نو باید ډیر په پاکه جامه کې، ډیر په عاجزي او ډیر په تضرع کې رب سره د خپل نیاز شریک کئ او د خپل رب سره ودرېږئ. تاسو ګورئ هغه څوک چې په دنیوي حکومتونو کې هغه کومه څوکۍ لري، کله چې خلک هغه ته ورځي نو څو وارې د خپل ځان په شیشه کې ګوري، د خپل جامې یا د خپل بوټان یا د خپل کورتۍ یا د خپل لنګوټه ټول برابرۍ بیا د هغه دفتر ته حاضریږي. نو تاسو چې هغه خالق د کائناتو سره درېږئ، مالک د ټولو مخلوقاتو سره درېږئ، نو ولې هلته په پاکه جامه کې او ډیر په عاجزي او تضرع سره نه درېږئ؟ یوه مسله د ضرورت بیله ده، که د چا په ځان کې د کار کالی وي، ضرورت دی تر څو چې هغه نور لباس بدلوي یا ځای ته رسیږي مونځ ته قضا کیږي چې پاک وي، کولی شي پکې، خو تل لپاره دا کار مه کوئ، بلکې مانځه دپاره پاکې جامې اغوندئ او خپل رب سره په پاکو جامو کې د خپل نیاز او راز شریک کړئ. بل پیغام به واورو. بله سلام علیکم مولوی صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خانولس مسافر یم د هلمند ولایت نه. مولوی صاحب تاته پیغام پرېږدم. موږ یو وخت یو ملا ښولی و په مارکېټ کې، موږ مسافر وو، هغه ملا چرسي و. دا ملا چې موږ کړی دی 3 میاشتې موږ کړی، دا موږ بیرته موږ راوګرځو کاغذ موږ پرې کېږي. بله غوښتنه مې دا ده که څوک د چا سره نیکي وکړي او د هغه ستا څخه بد راځي، معنا ستا ته ښه نه راځي، ته ورځې پوښتنه باندې کوې، او دا څنګه دی؟ دا هغه راته تشریح کې مولوی صاحب. السلام علیکم. چرسی مولا مونځ هم کړی دی، الله دې قبول کړي په خپل دربار کې. د هغه مونځه اعاده په تاسو باندې نشته دی. هغه چا سره چې تاسو دوستی لرئ، خپل هدف یوازې د الله رب العزت رضا وګرځوئ، ځکه هغه 2 کسان چې په خپل منځ کې دوستی کوي او د هغو دوستی د الله رب العزت رضا لپاره اوسیږي، په کوم هدف باندې د هغو دوستی نوي ولاړه، نو دا 2 کسه به د آخرت په ورځ د الله رب العزت د رحمت او د عرش سوري لاندې ولاړ وي. همدارنګه 2 کسه که خپل منځ کې نفرت لري او د دې نفرت هم د الله لپاره دی، دا به هم د آخرت په ورځ د الله رب العزت د رحمت او د عرش د سوري لاندې ولاړ وي. نو ته چې هغه سره دوستی کوې، ستا مقصود پکې د الله رضا وي، کوم بل هدف نه وي چې هغه هر څه کوي به. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا راډیو ټکنالوژي مو محترم چې دا غوښتنه ده، مو یو ورور ده او دغه چې له ایرانو کې یوه ښځه راوړه او بیا بیا ښایي چې اوس مو خبر چې 2 اولاده شوي دي، اوس خلک وایي چې دا مېړه آیا د دې زما مو شرکان یو دې سره څه وکړو چې تاسو بیا جواب غواړم او ډېر ډېر مهرباني ده. او دویمه پوښتنه مې دا ده چې دا یو کار سړی ونیسي، معنا دیوال دی چې خد اخر په خپل کو تنوته په درې څو ونی بل څه په دوه ور هغه دې چې ما یې شي ما غلط کړی چې ما غلط باندې دې جواب غواړم. سلام ده. وعلیکم السلام. هغه ښځه چې دې د بل ځای نه راوستې او واقعا هغه خاوند ولري، هیڅ کله د ستاسو ورور سره د دې نکاح نشي کېدلی تر څو چې هغه اصلي خاوند دې ته طلاق ورنکړي او د دې عدت تیر نشي او بل چا سره نکاح ونه کړي. خو که هغه خاوند ولري او هغه طلاق نه دی ورکړی، دا ښځه بل چا راتښتولې یا بل چا سره په خپل رضا باندې راغلې، دا د دې منکوحه نشي کېدلی، د دې ښځه نشي کېدلی او د دې ناست او پاست هم دې سره حرامه ده. او کوم اولاد چې دنیا ته راځي، الله ښه پوهیږي دا ولد زنا او حرامي دي. او مسئله د ټیکې کولی شئ چې تاسو د چا نه یو کار واخلئ په 250 روپۍ باندې او بل چاته یې ورکئ په 300 روپۍ باندې، خپل کمیشن پکې اخلئ، په دې کې کومه ستونزه نشته دی. بل پیغام به واورو. مولوي صاحب السلام علیکم. زه محمد عارف له کندهار څخه خبره کوم. موږ ته د تفاسیرو څخه دا معلومه ده چې کوم قومونه مسخ شوي دي، هغوی څو ژوند کړي دي، څو وخته ژوند کړي دي، یا سنګران شوي دي، ابوزوګان به مړه شوي دي، او دوی ته په د پښتو تفاسیر په اخر کې لیکلي دي چې د امیر المؤمنین عمر دا روایت دی چې دغه انسانان چې مسخ شوي دي هغه څه ذکر کړي، څوک موږکان جوړ شوي دي، څوک زوګان جوړ شوي دي، څوک خربوزي او څوک لړمان جوړ شوي دي. که په دغه حق ته موږ معلومات راکړئ ډېر مهربانه وي. مننه وروره ستاسو د پیغام نه. که تاسو د سورة بقرې 65 آیت وګورئ، هلته الله رب العزت فرمایي ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین. الله وایي تاسو ښه پیژندلی دي هغه کسان چې ستاسو نه زیاتی کړی و د شنبې په ورځ، نو موږ هغوی ته ویلې چې تاسو شئ شادیګان ذلیله.
په دې معامله کې صحیح خبره هغه خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړې ده. په روایت د حضرت عبدالله ابن مسعود سره چې هغه حدیث امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې ځینې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شول او د خپله زمانې د شادیانو یا د بیزوګانو او د خنزیرانو په باره کې د رسول الله نه پوښتنه وکړه او داسې ورته ویل چې یا رسول الله آیا دا هغه شادیان او هغه خنزیران دي چې مخکینی قومونه مسخه شوي ده هغه دي، یعنی هغه مسخه شوي یهودیان دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت چې کله په یو قوم کې د شکل د بدلیدلو عذاب نازل کړي نو د هغوی نسل نه پاتې کیږي بلکې په څو ورځو کې هغه هلاک کیږي او هغه ختم کیږي. بیا رسول الله په آخر کې ویلي چې شادیان او همدارنګه خنزیران په دنیا کې د پخوانه موجود ول، دا معجزه ده چې الله خپل عذاب په هغو راوستی و او هغه د څو ورځو په ترڅ کې هغه ختمیږي، باقي نه پاتې کیږي. بل پیغام به واورو. سلامونه او نیکې هیلې ښاغلی محترم مولوي صاحب ته او په تېره کوزه راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. دغه پیغام د حاجي مولوي صاحب په اړوند کې پرېږدم. د لښکرګاه ښار نه محمد رستم یم. د لښکرګاه ښار نه مې اړیکه نیولې ده. یو کس و مولوي صاحب پورې لیونی څه شپږ کاله ورک و او د شپږ کال نه وروسته بیا دغه لیوني ورور ولاړ شو، هغه ته ښځه کړې وه. دغه لیوني ښځه یې شپږ کاله وروسته ځان ته په نکاح کړله. ځینو علماو دغسې ته ورکړې وه چې دغه تاسو ته روایت لري او ځینو ورته ویلي وه چې یا لیوني معاینه چې شپږ کاله ورکې هغه روایت نه لري. نو ده بیا دغه ښځه وکړله، د هغه نه بیا اولاد پیدا اولاد د خدای ورکړي او ده طلاقه کړله. شپږ میاشتې ورسره تېرې کړې، وروسته یې طلاقه کړله او دغه اولاد یې اوس له هغې ښځې له ورونو سره دی او هغه ښځه یې طلاقه کړې. آیا دغه اولاد د دغه سړي حق کېږي او که دغه نکاح روایت لري او که نه لري؟ مننه مولوي صاحب، خدای پامان. ستاسو نه هم مننه وروره. په دې مسئله باندې هم بار بار موږ په خپرونو کې غږېدلي یو. د هغې ښځې نه چې د هغې خاوند ورک شي، مفتابهي قول دا دی چې تر 4 کالو پورې ښځه انتظار کولی شي. د 4 کالو نه وروسته چې د هغه خاوند نه د مرګ او نه د ژوند معلومات کیږي او څه قرینه هم نه یې موجوده، نو کولی شي چې دا ښځه بل چا سره نکاح وکړي. خو تفریق چې کیږي دا به هم د قاضي په واسطه باندې کیږي. که هغه سړی چې هغه لیونی و او 6 کاله ورک و، د خپله جنون ګوره په خپله عیب دی، فقهاو لیکلي دي. نو دلته چې دا ښځه طلاق کیږي د دې لیوني نه او بل څوک په نکاح باندې اخلي، دا طلاق خو په واسطه د قاضي باندې کیږي. نو چې کله د طلاق په واسطه د قاضي باندې شوی او د دې ورور په نکاح اخیستی او ورور نه یو اولاد پیدا شوی، دا اولاد د دې لیوني نه دی بلکې د دې بل ورور دی. که دی بیا ځان سره ساتي او که طلاق کوي هغه د دې خوښه ده. خو طلاق د قاضي په واسطه کیږي. نکاح چې دویم رور کړی وروسته د تفریق د قاضي نه کړې ده، ثبوت نسب د دې دویم رور نه کیږي، زوی د دې دی، هغه لیونی په دې کې هیڅ کم حق نه لري. بیا د دویم خوښه ده چې دا ښځه ساتي او که دا ښځه طلاق کوي. بل پیغام به مو واورو. السلام علیکم. زه خپل پیغام پرېږدم حاجي مولوي صاحب ته. زه د کندهار څخه د پیغام پرېږدم. زما لومړی ځل دی. زما پوښتنه دا ده د حاجي مولوي صاحب څخه چې دا طلاق باین عیده غواړي که نه غواړي، که تجدید د نکاح اوس وروسته کېږي که اوس وسیدستي، او بل سړی خپلې زوجې ته امامت ورکولی شي که نه شي کولی واجب؟ السلام علیکم. د خدای پامان. الله دې مل شه. غواړم چې په دې مسئله کې څه ناڅه وضاحت وکړم. طلاق په 3 قسمه دی. یو طلاق رجعي، دویم طلاق بائن، دریم طلاق مغلس. طلاق رجعي دا دی چې صفا او ښکاره الفاظو کې یو یا 2 ځل طلاق ورکړي، یعنی په صریح الفاظو باندې یو وار یا 2 وار طلاق ورکړي. د طلاق رجعي حکم دا دی چې په داسې طلاق کې عدت پوره کېدو پورې نکاح باقي وي او خاوند ته اختیار دی چې د عدت ختمېدو نه مخکې ښځې ته رجوع کړي. که هغه عدت کې دننه رجوع وکړه نو نکاح په خپل حال باندې باقي ده، او که د عدت نه وروسته رجوع وکړه نو دلته بیا ضرورت دی تجدید د نکاح ته چې باید نکاح وکړي. یعنی طلاق رجعي هغه طلاق دی په چې صریح او صفا الفاظو کې ښځه ته 1 طلاق او 2 طلاق ووایي. که په عدت کې دننه رجوع وکړه خو نکاح باقي ده، هیڅ مشکل په دې کې نشته دی. اما که د عدت نه وروسته رجوع وکړه، ځکه چې عدت تیر شي نو نکاح ختمیږي، بیا تجدید د نکاح ته ضرورت شته. دویم طلاق بائن دی. طلاق بائن دا دی چې هغه کنایي الفاظ د خپل ښځې ته استعمالوي.
طلاق باین هغه طلاق دی چې په کنایي الفاظو سره هغه واقع کیږي او د طلاق باین حکم دا دی چې ښځه زر د نکاح نه ووځي او خاوند ته د رجوع حق حاصل نه وي. البته په عدت کې دننه او د عدت نه وروسته خاوند ته دا حق شته دی چې تجدید د نکاح وکړي، یعنی په عدت کې هم کولی شي او د عدت نه وروسته هم کولی شي. او طلاق مغلظ هغه طلاق دی، یعنی 3 طلاقه دي چې په هغه کې د همیشه دپاره دا ښځه په خاوند باندې حرامیږي تر څو چې دا ښځه وروسته د عدت نه بل چا سره نکاح وکړي او هغه نکاح وکړي او هغه یې طلاقه کړي او د عدت تیریدلو نه وروسته بیا اولني خاوند ته حلالېږي. بله لاره د حلالي دی نشته دی. نو طلاق باین عدت لري او تجدید نکاح په عدت کې هم کیږي، د عدت نه وروسته هم کیږي. نو قدرمن اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته خپل پیغامونه ثبت کړئ نو لومړی په خپل ټلیفونونو کې 456 بیا یې اوکې کوئ 26 شمیره ډایل کړئ او خپل غږیز پیغام موږ ته پرېږدئ. بیا به هم راشو د پیغامونو لړۍ ته بل پیغام به واورو. مولوي صاحب څنګه جوړه بخیر عبدالمنان د مدي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پوښتنه ده چې په دنیا کې چا ډېر ژړلي دي او یو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په دغه کې نیک معلومات راکړه چې د دې څنګه عمر یې تېر کړی د جهاد په هکله معلومات راکړه. السلام علیکم عبدالمنان د مدي ولسوالۍ. وعلیکم السلام. په دنیا کې چا ډېر زیات ژړلي ولاکه دا معلومات ماته مې چې چا ډېر زیات ژړلي دي خو کیدای شي چې آدم علیه السلام چې کله رب العزت ته توبه ویستله او دعاګانې کولې هغه به ډېر جړلي. او سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و چې د ذوالحجې په میاشت کې چې د بعثت 6 کال و په آخري حصو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او بیا هجرت وکړه مدینې منورې ته او د احد په غزوه کې چې کله د مسلمانانو په صف کې ولاړ و او د کفارو او د مشرکینو په مقابل کې مبارزه او جنگ کوه هلته هغه په شهادت ورسېده. د ژوند لار په خپرونه کې راته ښکاري یوه ځانګړې خپرونه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په هکله ما ثبت کړې ده. انشاءالله په نږدې ورځو کې بیا به هم یا د روژې نه وروسته هغه تاسو ته نشر شي او وابه ورئ. بل پیغام به وورو. السلام علیکم محترم مولوي صاحب، مخکې له کندهار څخه تاسو پوښتنه کوم. اوله پوښتنه مې دا وي د حضرت علي رضی الله عنه دومره ښځه ماتواله فاطمه زهرا څخه د کومې توجیه څه ورته لیدل او آیا د هغې اولادونه سیدان بله کېږي که نه او حضرت علي رضی الله عنه سیدان خو اولادونه یې سیدان دي، آیا دی په خپل هم سید و که نه؟ او دوم دغه مې دا وي که چېرته ډېر کسان ما مثلا زه په لاکي تلیفون باندې خبره نه کوم بیا که چېرته دی په هغه تلیفون باندې وروسته څو واره قسم خبره په وکړي دا قسم اروارې په زه اوري اروارې دی په خبره کوي که یا چې اواز وشته خبره په وکړه بیا نو نور وارې خبره په کړي دا قسم نه پر اوري. او بل قسم دا شبې عمد او شبې خطا قتل کم دي او که دغه دوه سره څوک په قاتل باندې څه لازمېږي. والسلام علیکم. وعلیکم السلام. د حضرت علی کرم الله وجهه د دویمې په ښځې په هکله زه معلومات نه لرم، انشاءالله دا به معلومات وکړم. خو په دې باندې پوه شو چې سید د حضرت علی کرم الله وجهه اولاده، د حضرت جعفر رضی الله عنه اولاده او همدارنګه د حضرت عباس رضی الله عنه اولاده او د حضرت عقیل رضی الله عنه اولاده ده، یعنی د دې اولادې ته سید ویل کیږي. او خپله د دوی خو صحابه دي. ګوره حضرت علی کرم الله وجهه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی او د ده زوم دی او جلیل القدر صحابي دی او د اسلام 4م راشد خلیفه دی. لکه د مسلم حدیث دی په 2م جلد کې په 209 صفحه کې حدثني زهير بن حرب حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا وذكر الحديث وفيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل وقيل وآل جعفر وآل عباس. او دا ټول هغه کسان دي چې په دیو باندې صدقه حرامه ده. مسئله د تعدد د کفارې په تعدد د یمین سره که یو سړی په یو ځای کې 100 قسمونه واخلي هغه دپاره یوه کفاره کفایت کوي. انشاءالله رد المختار 3م جلد کې په 550 صفحه کې لیکي وفي البغية كفارات الأيمان إذا كسرت تداخلت ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع. وقال شهاب الأيمة هذا قول محمد
قال صاحب الاصل هو المختار عندي. یعنی په یوې کفارې سره که په یو ځای کې سړي 100 قسمونه هم خوړلي نو د هغه نه دا اوزي. اما که یو قسم د یو کار نه واخسته او بل قسم د بل کار نه واخسته، بل قسم د بل کار نه، چې هر یو کار کوي هغه به کفاره ورکوي. خو د یو کار نه که تاسو 10 قسمونه هم واخیستل په یوې کفارې سره البته تاسو د هغه د حدودې نه وتلی شئ. لکن مولانا مفتی رشید احمد رحمه الله په خپل فتاوا احسن الفتاوا کې لیکي چې تداخل د کفاراتو آسانه دی، لکن تعدد د هغو ارجح او احوط دی. او مسئله د قتل عمد او د شبه عمد. د قتل عمد کفاره خو تاسو ته معلومه ده چې هغه قصاص دی، او د شبه عمد کفاره 2 میاشتې روژه ده او دیت مغلظه ده چې زموږ فقهاو په دې باندې تصریح کړې ده. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. د صدرت ارمانین د ننګرهار اوسیدونکی یم. پیل هم د زابل نه تماس کوم سره. زه مولوي صاحب محترم مولوي صاحب نه زه دا یو سوال لرم چې یو سړی مونځ نه کوي او ته ورته وایې چې دې سره مونځ وکوه او هغه نه جګېږي، مونځ نه کوي، بیا ته ورته وایې چې ته مونځ وکوه، مونځ قضا کېږي، خدای یاد کړه، مرګ لري، آخرت لري، ورته پوښتنه کېږي، بیا په دې کې دا راولاړېږي زه یې نه کوم. په دې باندې اصلا تا خو ګناهګار څوک و، زه څنګه کوم؟ ما ورته ویل چې ته دې ته مونځ وکوه. سلام، خدای دې ته ماته جواب ورکړي. وعلیکم السلام. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هر مسلمان وظیفه ده. باید موږ یې وکړو، خلک مانځه ته وهڅوو. خو لکن هغه خلک چې موږ هغوی مانځه ته هڅوو د هغوی جهالت د حد نه وتلی وي، کفري الفاظ استعمالی او په هغه باندې د اسلام د دایرې نه وځي، نو باید چې بیا په هغه صورت کې موږ د احتیاط نه کار واخلو. اخرنی پیغام وورو. بله، السلام علیکم. زه عبدالجلیل د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. محترم جمهوري صاحب څخه مې یوه پوښتنه وه، هغه په دې ډول ده. محترم جمهوري صاحب که چیرې یو سړی له یو ښځې سره نکاح کړی وي او له هغې سره ژوند پرېښ وي، نو محترم جمهوري صاحب د دې د اسلام له نګاه څخه څه حکم دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسلام مقدس دین ډېره ښه طریقه موږ ته راښودلې. هغه ښځه چې ناشزه وي نو کولی شئ چې تاسو هغو ته وعظ و نصیحت وکړئ. که په وعظ و نصیحت باندې هم ونه شي، کولی شئ چې بستره ته جدا کړئ. که په دې باندې هم ونه شو، تعدیب ورکړئ. که په دې باندې ونه شو، بیا خو طلاق شته. نو قدرمن اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو، سفر د حرمینو، سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو، سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو، سفر د حرمینو، سکون ورکوي زړو ته د